مدینة الرسول نوم کیښودل شو، یعنی د رسول الله ښار، چې اوس خلک مختصرا ورته مدینه وایي. او هغه د انصارو بچیان، ماشومان نجونې او ماشومان هلکان د رسول الله استقبال ته راوتلي ول. او دا شعرونه به ویل چې اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا الله داعی ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. هغه ماشومانو د مدینې د انصارو بچیانو به ویل ثنیات الوداع یو ځای و چې د دې ځای نه موږ ته 14مه سپوږمۍ په موږ باندې راوختله. هغه ځای و چې رسول الله د هغه نه تشریف وړی و. د ثنیات وداع نه په موږ باندې 14مه سپوږمۍ راوختله او واجب شه په موږ باندې شکر تر څو چې یو دعوتګر د الله دین طرف ته خلک رابلي. او دا به ویل چې ایها المبعوث فینا، ای هغه ذاته چې ته موږ ته رالیږل شوی، په موږ کې په پیغمبري باندې مبعوث شوی. جئت بالامر المطاع، ته داسې په امر او په داسې سیدې راتګ کړی دی چې هغه به خامخا اطاعت کیږي. دا د هغه ماشومانو د انصارو د بچیانو لمانځنه وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت بیانولو او په خپل باندې د الله رب العزت د نعمتونو هغه شکر ادا کول. د مدینې ماشومان د انصارو بچیان هغه د رسول الله په قدر باندې پوهېدل، اما د مکې مشرکین او بدبخته انسانان د رسول الله په قدر نه پوهېدل. د رسول الله د قتل اراده یې کړې وه. د مدینې خلک یعنی انصار اگر که ډیر دولتمند نه ول، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی سره قیام وکړي، نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام د مدینې منورې او د انصارو په کومه کوڅه یا په کور چې تیرېده، نو هغو خلکو به د اوښ رسۍ نیولې وه. په هغه اوښ باندې چې رسول الله سور و، د هغه اوښ رسۍ به یې نیولې وه. او دا هیله به یې کوله، دا آرزو به یې کوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ کور ته راشي، او دا به ویلې چې موږ سره د ډیرو سړو ډوډۍ او خوراک هم شته او بستره موږ سره هم شته، خو رسول الله ته به ویلې چې تاسې موږ کره تشریف راوړئ. لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې تاسې دا اوښه پرېږدئ، دا د الله د طرف نه مأموره ده چې په هر ځای کې اوښه ودرېدله زه به هلته کوزیږم. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام اوښه مسلسل روانه وه. هغه ځای ته ورسېده چیرته چې نن مسجد نبوي د محمد رسول الله جومات دی، نو هلته اوښه کېناستله. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ترې کوز نه شو. اوښه بیا پاڅېدله، لږ شان مخکې لاړه. چې کله مخکې لاړه، بیا د کتلو نه وروسته بیرته دا اوښه راتاو شوه په اړومبني ځای کې، بیا کېناستله. د دې نه پس پیغمبر علیه الصلاة وسلام د دې اوښې نه راکوز شو. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو محله او د هغو کلی و، یعنې د بنو نجارو کلی و. دا د اوښې لپاره یو محض توفیق و د الله رب العزت د طرف نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی عزت کوه. نو اوس چې په کمې قبیله کې رسول الله کوز شوی دی، نو هغوی خپلو کورونو ته غوښتل چې رسول الله ځان سره بوزي. لکن حضرت ابو ایوب انصاری په منډه کې جاوه وچټه کړه. بلخوا یو بل صحابي په نامه د اسعد بن زراره راغی او د اوښې رسۍ ونیوله او اوښه د هغوی سره پاتې شوه. صحیح بخاری کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې موږ سره نږدې د چا کور دی؟ ابو ایوب انصاری ورته وفرمیل د الله رسوله زما کور نږدې دی.
بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمایه چې ته لاړ شه او زموږ لپاره د قیلولې د خوب دپاره ځای تیار کړه. پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره د حضرت ابابکر صدیق د ابو ایوب انصاري کور ته ورځي. څو ورځې پس د پیغمبر علیه الصلاة وسلام میرمن حضرت ام المؤمنین سوده رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه لورګانې فاطمه